د لیبیا زاویه ښار کې د سمندري بندر سره نږدې ډوبه شوي کشتۍ کې 4 کسان د پیښور درمنګو کوچي آباد دي چې په خپلو کې نږدې رشته دار دي. په دوی کې 2 کسان اسماعیل خان او همراز په ریسکیو عملیاتو کې ژوندي ژغورل شوي. ابرار تر دې دمه بې درکه دی او د ټولو کشر انیس خان په دغه پیښه کې مړی موندل شوی. د انیس چې کوم دی دا خو کم ایجو د تقریبا 8 پورې سبق ویلی و، نو د بیا روزګار ته پلار سره مزدورۍ ته دکاندارۍ دپاره د کپړو روزګار کې نو هغې دپاره یې مخه وکړه، نو دی روزګار کولو. او دا بل ابرار چې کوم دی د هم روزګار کولو، د واده شوی خو بچي غالبا یو بچی به وي او د دیم دام ریج نو 22-23 سال عمر و. دا بل همراز هلک چې د دیم واده نه شوی دام ینګ دی 21-22 سال ایج دی. او دا بل چې کوم دی اسماعیل خان نو د دې تقریبا 37-38 سال ایج دی، نو دا د دې 4 بچي دي غالبا. د پاکستان خارجه دفتر ویلي په نسکوره شوي کشتۍ کې 3 شپېته د پاکستان وګړي سوارو، په کوم کې 30 محفوظه پاتې شوي دي. پیښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA چارواکو ویلي د پیښې وروسته په سمدستي توګه د پیښور په شمول بېلابېلو سیمو کې د سمګلرانو په ځایونو چاپې وهل شوي او په هڅو کې دي چې یاده پیښه کې ککړ قاچاقبر ونسي. د باجوړ صادق آباد پاټک سیمې سراج الدین هم په هغه کسانو کې و چې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلو په تکل کې و او په نسکوره شوي کشتۍ کې ژوند بایللې. د کورنۍ په وینا هغه په سیاسیاتو کې ماسټري کړې وه او په سعودي عرب کې به یې خواري مزدوري کوله. که زه تاته ووایم زما دا خویندې دلته کور کې پرتې دي، ماسخوتن کې بېګا ماسخوتن کې زه ورغلی یم او دا پرتې دي، بس لکه رغړي والی اورېدو، نه کړېدی شي نه ژړلی شي، اوازونه یې پاک نښتي دي. موږ مهرباني تاسو وکړئ، موږ دا کم مړی چې دی که دا هر څنګه یې دې پسې د سر هم نه په دې پسې د خپې هم نه، موږ له دونه یو توکړی موږ له راوړئ. دا به ستاسو غټه مهرباني په موږ باندې ډېره سخته ده. د کلي ګاونډ خلک را روان دی، مړی نشته دی او جړه شته دی. د وروستي کال 2024 په مهال د لیبیا نه د سمندر د لارې تلونکي یو شمېر کشتو ډوبېدو پیښې ریپورټ شوي، په کوم کې په لسګونو پاکستانیانو مړینې ریپورټ شوي او اوس هم داسې ډیر دي چې بې درکه دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو نه ځوانان په غیر قانوني توګه یورپ ته د اړېدو دپاره د خطرو ډکو لارو انتخاب کوي، په کوم کې د لیبیا لارې ته مرکزي ځانګړتوب ترلاسه دی. ډېرې ځوانان یې پکې تباه شوې، ډېرې میندې بورې شوې او ډېرې تورسرې چې دی هغه کونډې شوې په دې کې. نو لحاظه خبره دا ده چې دا کوم حالات روان دي دې ته موږ دا درخواست کوو، دا خو وشو، نور داسې ونه شي، داسې یو اقدام دی اوچت کړي چې آینده دپاره د دې مخنیوي وشي. مطبوعاتو د غیر قانوني تارکینو شمیرې او تفصیلات راجمع کوونکې ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن د کال 2024 د یو ریپورټ تر مخه لیکلي پاکستان په غیر قانوني امیګریشن کې د نړۍ په ډومبي 15 هیوادونو کې یو دی. ریپورټ کې ویل شوي د کال 2021 په مقابله کې کال 2023 کې د پاکستان نه غیر قانوني مایګریشن کې 280% اضافه شوې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.